ستاسو مخې ته راوړم د سرو زرو چارګل غمې په سور مال راوړه. د باجوړ په نامه باندې ویل ده، چا د ننګرهار په نامه باندې، ځکه چې په دغه باندې ګڼ شمېر ادیبان چې کم دین هغه دا وګیر د کتاب نوم دی فتح جنگ. السلام علیکم ملګرو، زه يم شوکت علي خریکوال او تاسو ګورئ دورشل ډیجیټل ټي وي پروګرام کلام د چا پنوم د چا. تیر پروګرام کې مونږه په دې سندره خبره کړې شپې خاور تک مستر مالا راوړه تازه تازه ګلونه درې سلار مالا راوړه. دا سندره چا لیکلې ده، کله لیکلې ده او څنګه لیکلې ده. د دغه نه وړاندې زه غواړم چې د دې سندرې تاریخي بیکګراوند ستاسو مخې ته راوړم. دا سندره لاړ شه پېښور ته کمستور مالا راوړه. دا د ریډیو پاکستان د ریکارډ مطابق په کال 1982 کې ګلنار بیگم ویلې وه چې لاړ شه پېښور ته کمستور ماله راوړه تازه تازه ګلونه 3 ماله راوړه. دغه نه وروستو په کال 1986 یعنی 1986 کې دا بیا شاهین بیگم په ریډیو کې ریکارډ کړې وه. هغه هم دغه سیوا چې لاړ شه پېښور ته کمستور ماله راوړه تازه تازه ګلونه 3 ماله راوړه. دا هم د ریډیو د کتابچې د تاریخ چې کم رقم دی په کتابچه کې د هغې د عنوان لاندې زه تاسو سره خبره شریکوم. دغه سندره د دې نه وروستو ګڼ شمېرو سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلې ده. دغه سندره چا د باجوړ په نامه باندې ویلې ده، چا د ننګرهار په نامه باندې ویلې ده. یعنی وخت په وخت دی کې لږ ډېر بدلون شوی دی او بیا د موسیقۍ سره ویلې شوی ده. او ځینو پکې دغه هم کړی دی اضافه چې پرحد په طبع تور د باجوړ ګلونه دا انتری وسره زیاتی هم لیکلې ده. خو بهرحال زه دغه طرف ته نه ځم. ما په تیر پروګرام کې تاسو ته دا سوال پرېښو چې د دې حقیقي لیکونکي څوک دی، نو په هغه حواله باندې به هم خبره کوو. خو موجوده زه د دغه سندرې طرف ته ځم چې دا 3 وارې په ریډیو کې ریکارډ شوې ده. په ډومبي ځل باندې ګلنار بیگم چې څنګه ما تاریخي پس منظر تاسو ته وی په 1982 کې دا ګلنار بیگم ریکارډ کړی و، په 1986 کې دا شاهین بیگم کړی و. دغه نه وروستو کشور سلطان هم دا سندره د موسیقۍ سره ویلې ده. د دغه ریکارډ ډومبي ریکارډینګ ګلنار بیگم چې کړی دی نه د هغې ډیوریشن 3 منټو، یعنی دا په 3 منټو کې دا ریکارډ شوی و. دویم ډیوریشن چې کم دا شاهین بیگم وو نو هغه په 15 منټه کې ریکارډ شوی ده. دریم چې د کشور سلطان بیبي په غږ کې کم ریکارډینګ شوی دی نو هغه 3 منټه او 10 سکنډه منټونه لري. دا د ریډیو د کتابچې د ریکارډ مطابق زه تاسو ته د وضاحتونه مخې ته ږدم. خو بل اړخته چې په دغه سندره باندې کم هغلي دا وګیر دي نو زه هغې سره اتفاق نه لرم چې ګنې دا بي لیکلی دی، ځکه چې په دغه باندې ګڼ شمېر شاعران ادیبان چې کم دي نو هغې دا وګیر دي. خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو دوی خبره د 1982 یا د 1982 د دغه دوران نیې خبره کوي چې یاره دا موږ په دغه دوران کې لیکلې ده. خو زه حقیقت مخې ته ستاسو مخې ته راوړم نو هغه دا دی چې دا په 1930 کې یو کتاب چاپ شوی دی چې دا کتاب نوم دی فتح جنگ. دا فتح جنگ نوم چې کوم دی دا د یو قصې نوم دی او په هغه قصه کې دا په صفحه نمبر 19 کې لیکل شوی ده او د دغه سندرې یا د دغه قصې لیکونکی چې دی نو هغه طالب ولی محمد صاحب دی. او څنګه چې ما ذکر وکړو چې په دغه کتاب کې په 19 صفحه باندې دا سندره موجود ده نو هغه صدا سي موجود ده چې لیګم د پېښور ته کمستور مال راوړه د سرو زرو چارګل غمې په سور مال راوړه. دسي وړمبه بند چې لیګم د پېښور ته زما وره گفتار کمیس چې را لروړې تا به هله کړم یار په خار د پېښور کې اندر شیر نومې بازار باهوګان پکې نن واخله بنګړي تور مال راوړه د سرو زرو چارګل غمې په سور مال راوړه. د دې اخیری بندې د سرو زرو زنجیر مال را جوړ کا پتا دے وګونه می خالدی مال جوړ کړه باله بیا جوړ په زرګړ کا زما پوز لنت کې رومال د سرو ریخمو
پرنګ سور مال راوړه او لاړ شه پېښور ته کمیستور مال راوړه د سرو زرو چارګل غمې په سور مال راوړه. نو ملګرو دا خو دغه سندرې تاریخي پس منظر چې ما ستاسو د وړاندې کېښودو. اوس د راتلونکي پروګرام دپاره چې کومه سندره مونږه وړاندې کوو ستاسو مخې ته ایږدو نو هغه دغه سندره بی شیرینې زړې ګلې را باندې با جوا سرشار. اوس زه ستاسو کوربه شوکت علي خریکوال ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.